یو ښه فلم شاته چې کوم دی ډایرکټر سره د یو ښه پروډوسر لاس هم وي. نو تاسو کتلی شئ چې په دې ښایسته علاقه کې او دومره بجټ مطلب خرچې هم کېږي او حالات هم هغه شان نه دي. خو د هغې نه باوجود د هغوی همت دی، نو الله دې ورته عزت هم ورکړي او الله دې دا فلم ډېر کامیاب کړي. او فلم ماشاءالله خسته روان دی، ډېر خسته روان دی. انشاءالله امید ساتم چې دا به ټول وګوري. دې کې لکه زما مینوال هم دي او داسې غواړم د اصف خان به وي، د جهانګیر به وي، د سواتي به وي، د جیا بټ به وي، د سدرانور به وي، د زارا خان به وي. نو دې کې چې کوم ټول غټ غټ اکټران دي ټول پکې موجود. राजा भाई इसके प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, सईद ताकाले इनके राइटर हैं और शान साहब इसके डायरेक्टर हैं, अरबाज साहब है, जहांगीर साहब है, सिद्रा है, ज़ारा शाह है और जिया भट्ट जी हैं और हमारे और मोहम्मद हुसैन साहब स्वाति हैं. हमारी इस टीम बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी माशाल्लाह कास्ट है. और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इस वक्त मुश्किल वक्त में इतना बड़ा कदम उठाना ये सिर्फ राजा की हिम्मत थी और अल्लाह. कोई फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और जो राजा है वो भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत चेंज है इस फिल्म में. एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और भी मिर्च मसाला है. बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं जब आई थी ना तो मैं खुद बीमार हो गई हूँ, इतनी सर्दी है. बहुत मजे का मौसम. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. قدرمنو موردلی کټلنګ ما د پرواز ټي وی له خوا دی خو موجود یم په سواد ملم جبه کې چرته چې دی نو فلم ریکارډینګ شروع دی. دا فلم لوی اختر د فارا جوړیږي. د دې پروډوسر او ډایرکټر چې کوم دی راجا دی، کوم چې د سواد دی. د مخ کې بشمیره ډرامې وی جوړ کړي، فلمونو کې هم کار کړی دی. د رائټر سید تاکالی سید دی چې تاسو پرې پیژندل نوم ډېر زیات فلمونه نوې پکړه باندې پراته دي. د فلم کې د پښتو د فلم انډستری ډېر سپر سٹار شامل دي، خپل فن مظاهره کوي. د کې جهانگیر صاحب دی، په دې کې ارباز صاحب دی، په دې کې محمد حسین سواتی دی، طارق جمال ماما دی، په کې تواب سرحدي صاحب دی، جیا بټ دا، سدرانور دا، لیلا سواتی دا، شهناز فلم سٹار شهناز لاهوري دی. پکې نو ډېر بشمیره هنرمندان په دې کې خپل فن مظاهره کوي. تاسو به کې کتلی شئ کاسټینګ موجود دی. ډېر زیات یخني ده، ذات او سب بګوره زه خو د ګرمۍ په دغه راغلی وم، اشاره ګرمي وي دلته زیرالو ډېره زیاته یخني وه، ځکه چې مالم جاوه ده ټاپ دی، موسم ډېر زیات یخ دی. که موږ وګورو ډېر زیات پبلک هم راغلی دی. که په لاهور کې شوټینګ نو دومره خلک شوټینګ کتلو نه راځي چې هلته آی روز روزانه خامخا شوټینګ ووټینګ. خو دلته چونکې پښتانه خپلو هنرمندانو له خپلو اداکارانو فیروټ اداکارانو نه کتلو له راځي، نو ډېر په ګڼ شمېر سره خلک کتلو له راغلي، شوټینګ کتلو له راغلي دي. دا خلک چې ډېر زیات راشي نو شوټینګ کې هم مسلې وي، اولې چې کیمرې نه به خلک اخوا کا دې خوا کا اخوا کا دې خوا کا ډېر زیاته مسلې. بهرحال پښتانه دي خپل فیوریټ هیروګانو کتلو له راغلي، شوټینګ کتلو له راغلي. زموږ به دا کوشش وي چې د کاسټینګ سره خبرې دې وکړو. کوم چې پبلک دی، کوم چې عوام دي شوټینګ کتلو له راغلي، کوشش وکړو دا چې د هغوی سره خبرې دې وکړو. شوټینګ هم تاسو ته وښیو، نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ. فلم مبارک سوی دا شوټینګ مبارک سوی بس د شوټینګ مبارک خو دا خبره مونږ کوو چې ان شاء الله پروګرام سٹارټ د خیر سره شوټینګ دی او دا فلم ماشاءالله په ملم جبه کې سٹارټ ډېر خسته فلم دی، ځکه چې هغه ډېر خپل مهنت شروع کړی دی. دې فلم کې ارباز صاحب هم دی، جهانگیر صاحب هم دی او راجا صاحب هم دی. ان شاء الله چې کتونکو ته هم چې دا به د خیر سره لوی اختر له ان شاء الله دا فلم ریلیز کیږي او دې کې ډېر ماشاءالله خیرتران دي او ډېر مهنت هم هغه شروع کړی. بل ملم جبې موسم وته هم برابر دی، کتونکي ولا خواله راغلي دي ډېر زیات او ماشاءالله خلک ښه انجوایمنټ کوي، ډېر خوشاله دي. رحمان لاله ملم جبه کې موجود دی. د فلم په سیټ باندې فلم نوم خو لا نه دی کنفرم شوی. بهرحال راجا پروډوسر دی، ډېر یو غټ بجټ فلم دی. کوم وګور په دې وخت کې دومره غټ بجټ فلم جوړول دا ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې دا کوم کاسټینګ چې دوی اغوستی دی، کوم لوکیشن ته چې دوی راغلي، په میوزیک هم ډېره زیاته خرچه کړې ده. نو څه دی والي سره یاره راجا بای ډېره مودباد
فلم جوړ کو او ډېر ښه فلم یې جوړ کو میوزیک باندې هم ډېره خواري کړې ده او اکټران هم پکې ډېر ښه اکټران دي ارباز صاحب سواته صاحب طارق جمال صاحب جهانگیر صاحب ډېر اکټران دي پکې د موږ صدرا نور جیا بټ زارا شاه او د موږ دا شیناز لاهوري هم پکې ده او د موږ دا یارم ډېر ښه کرکټر دی پکې او دیم پکې ډېره مودباد ملم جبه ترالو او زم ډېره مودباد رالم یو 30 سالو شو چې نو موسم ته کوم موسم داسې موسم دی چې د شپې به پړسته نه شي پړون پکې لاګلی هم شوې ده ښه غټه غټه نو انشاءالله دا فلم لګي په اختر باندې صابرینا سلیما باندې او صالح بابو سره لګي انشاءالله تعالی دا فلم به د مارونو لازمي ګوري او د اختر په ورځ به لازمي راځي ډېر ښکلی فلم دی کهاني هم ډېره ښکلې ده او ډایرکټر هم ډېر ښه ډایرکټر دی هغه هم پرې ډېر محنت کوي فلم باندې د دې قدرمن کوم ګورو دې فلم غټه خبره نوې خبره ده چې دې ډایرکټر چې کوم دی هغه راجا فخپل دی یو نوې سوچ دی ینګ کس دی نو کوم ګورو ینګ کس ځوان سړی سوچي ډېر یو نوې سوچي نو هغه چې کوم ګورو په فلم باندې زیاته محنت کې ډېر زیات دغه کې شان صاحب سره اسوسییټ دی نو د راجا ډایرکشن نه سره متاثر دی یاره راجا خو ډایرکشن ډېر ښکلی ډایرکشن وکړو او ډېر مزیدار وکړو د څه شي رکاوټ پکې نشته کانا پینا ښه هر څه پکې میلاویږي کانا هغه وایي درې ځله وخورئ هر سړي ته ویلي چې تاسو د کسب وي په دې شیزونو رانه به خفه کېږئ نه نو چې څه خورئ تاسو ته اډر دی اور د شي کم هم پکې نشته چرګان هم پکې را روان دي پروټ هم پکې را روان دي نور هر څه شته دی اګه موږ وګورو د شوټینګ چې کوم دی دا دلته ملم جبه کې شروع دی بیا به دوی کالام ته غبین جبه ته ډېر ودري سلور لوکیشن باندې مدي غانیم کوي نو یقینا چې خرچه خو ډېر راځي ډېر زیاته خرچه راځي د ورځې 2-3 لک روپو خرچه ده صرف د ورځې نو دا چې ملبه دومره زیاته ده چې پاټران هم راوستي دي د لاهور نه زموږ د یار هم راوستي دی لاهور نه لشکری صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت اچھی فلم ہے اور نیا ڈائریکٹر ہے اللہ میاں اس کو کامیاب کرے ہماری یہ دعا ہے اول رحمان لکه موږ ګورو پنجاب حکومت فلم انډستری ته پنجاب فلم ته 200 کروڑ روپے ورکړي فلم سټي جوړي 50 ایکڑ زمين ورکړي ځمکه ورکړي 50 ایکڑ زمون حکومت یاره داسې صدقه نه کینته نو زه خو وایم چې د موږ حکومت ته پکار دی چې ټولو غریبانو ته سلیماګانې جوړې کې خخشته یو سلور مزیدار 600 سیټونو والا او پیسې معتدله کې خلکو ته نو ځا رونق بم راشي د خلکو کاروبار بم کولو شي او خلک به نورم زیات شي نو نوې دغه بم راشي پکې لکه کنه خلک کوشش کوي چې نوې خلک هم راشي نو نوې خلکو تم دغه د منګ ارباز صاحب هم ډېر ښه ډایرکټر دی د منګ شان صاحب هم ډېر ښه ډایرکټر دی د منګ شاهد صاحب هم ډېر ښه اکټر دی ارشد خان هم ډېر ښه ډایرکټر دی نو الله دې وکړي چې په پیښور کې او په مردان کې او په نوخار کې دو سلیماګانې هم جوړې شي کنه نو کار به ډېر شي او کاروبار به ډېر شي نو موږ حکومت ته پکار دي چې جوړ یې کړي او قدرمن دی خو زموږ سره زموږ یو ډېر ښه ملګری زاهد صاحب هغه دی ناست دی د سره 2-3 خبرې کوي سوي دی مبارک ہے زاهد صاحب کیسے ہیں آپ آپ سنائیں اللہ کا شکر ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ملم جبہ میں ہم پہلی دفعہ آئے ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہاں بڑا اچھا موسم ہے مالم جبہ کا سردی ہے ہم تو لاہور کا سوچ کے آئے تھے لاہور میں بہت گرمی تھی تو کپڑے بھی گرم نہیں لائے تھے تو ادھر آئے تو سردی اوبے بھی یک دے رہا بہت یک دے انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ فلم کی کام اچھا ہو رہا ہے بڑے نئی اس سے سب سے بڑی بات ہے یہ نئی لوکیشنوں پہ ہے پہلی دفعہ جو ہے نا کافی ہم مری میں بھی کیا شوٹنگ ہو رہی ہے ہاں صحیح ہے نا پہلے جب بدر صاحب اللہ اس کے ٹائم پہ اچھا میں آپ کو میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے پشاور میں 5 سال میں بن رہے ہیں آپ کو پتا ہے نہیں پتا نا 300-400 سیٹوں والے پشاور حکومت نے کہہ دیا کہ 300-400 سیٹوں والے 5 سال میں پشاور میں بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یار یہ کیا بات ہے مجھے پتا ہے کہ پشاور میں 5 سال میں بن رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یار ہاں 300-400 سیٹوں والے مجھے رات کو نا کسی نے بتایا ہے ہاں
वो कहते हैं कि वो बन रहे हैं, पेशावर हुकूमत बना रही है। अच्छी बात है यार, ये होना चाहिए। पेशावर में 1-2 साल में रह गए थे, अभी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोगों का रिज्क जो है वो उसमें इजाफा होगा, वसी होगा, ज्यादा से ज्यादा 200-300 लोगों का रिज़्क। हाँ वो ये है शुक्र है अल्लाह का कि ये बाबा से तब अस्सलाम वालेकुम बाबा वालेकुम अस्सलाम څنګه چل دی ته څه کې فلم په سیټ باندې خیر دی دا موږ مخینه سو پیری د فلم فاش باندې راغلی او بدر سیف سره اسف خان سره ارباز سره جهانگیر سره کار دې کړ مخ کې مخې وکړی دی بیا خو دا کار کم شو بس دسې موږ بیا سموس سلانجی کونجی بس څومره وخت بعد فلم ترالی یار تقریبا 12-13 سال خوش 12-13 سال مخکې فلم کې کار کړی نه پس بیا بریک کړو ها بریک مې کړ دا وړاندې فلم دی دا وړاندې 12-13 سال بعد واپس رالی او دا دلته زما مرګ دی ریمان ریمان خو زبردست سړی دی ریمان وسکه او هغه موږ راغوښتیو او بس خدای دې خوشاله نو څنګه مزیدار خپل موسم دی ملم جبا دا باران هم پکې کله کله راشي کله هم پکې راشي موسم په حواله سره ډېر یخ ځای دی ډېر مزیدار ځای دی اورې او موږ پکې ماشاءالله په دې یخنۍ کې ډېر خوشاله او واوریم دي کنه او بس موسم ډېر مزیدار دی ترانم زیات دي ماشاءالله بالکل ټول سپر سٹار راغلي دي ها دلته اوالم ډېر زیات دلته کوم په لاور کې وګورو خلک شوټینګ تماشې لنه راځي دلته ډېر زیات خلک ته تماشې نه ورته شوق دی کنه او ټول واړه راځي خوشحاليږي دغه ته او خ دغه کې لکه سړی پکې شغل میلاو کی کنه او فلم بارا فلم څنګه دی فلم خو تا کار وکړ څنګه فلم د خا اکټران دی پکې خ زبردست اسف خان دی ارباز خان دی جهانگیر خان دی او د سی پکې نور ډېر اکټران دي او ماشاءالله پار څه باندې پورا دی او کہانی نه بم خای او بس خدای دې کامیاب کی بس خدای قدرمنو دی وخت زما سره د پاکستان فلم انډستری د ټاپ ډانس ماستر بوبي چودري صاحب موجود دی ادم د فلم لپاره راغلی بیګای د شپې غاڼه وکړه یقینا چې ډیر زیات مهنت کې دوی تقریبا ټول شپه دی خړې او استر کې موسم پټي بارات دي سره دوی سره خبري السلام علیکم بوبي صاحب वालेकुम अस्सलाम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह दवा फिल्म के सेट पे मौजूद है मलम जबा वो ठंडी जगह भी है हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह है ये तो पाकिस्तान की जन्नत है एक तरह से स्विट्जरलैंड है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आए हम लोग यहाँ पे राजा भाई इसके प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, सईद ताकाले इनके राइटर हैं और शान साहब इसके डायरेक्टर हैं, अरबाज साहब है, जहांगीर साहब है, सिद्रा है, ज़ारा शाह है और जिया भट्ट जी हैं और हमारे और मोहम्मद हुसैन साहब स्वाति हैं हमारी इस टीम। बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी माशाल्लाह कास्ट है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इस वक्त मुश्किल वक्त में इतना बड़ा कदम उठाना ये सिर्फ राजा की हिम्मत थी और अल्लाह पाक ने उसको हिम्मत दी है और हमारी दुआएं हैं कि वो कामयाब हो, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे और हमारी फिल्में चलती रहें और लोगों को मजदूरी मिलती रहे, अल्लाह पाक सबको रिज़्क दे। और बाकी हमारा देखने वालों से ये गुजारिश है कि ये सीट पे जरूर आइएगा। हमारी बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे, हम लोगों ने रात को गाना किया है सिद्रा का, हम लोगों ने आपने तो रात को गाना किया, म्यूजिक आपने सुन लिया, तो म्यूजिक के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? म्यूजिक तो माशाल्लाह राजा ने बहुत मेहनत की और जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, यानी कि मुझे बड़े अच्छे और रोमांटिक सॉन्ग्स बने हुए हैं, शायरी बहुत अच्छी है, मेलोडी बहुत अच्छी है, रिदम गानों का रिदम और उसकी मेलोडी यही और उसकी शायरी पे ही थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और वो किया है, बहुत मेहनत की है। 300-350 मुझे राजा साहब बता रहे थे कि कोई 30-40 या कोई 50 कोई शायर रिजेक्ट किए गए हैं सिर्फ इसी बात पे कि शायरी के ऊपर, मतलब पश्तो में आपको पता है हमारे पास टके जिसको कहते हैं लफ्ज बहुत कम है शायरी के और उस हिसाब से फिर भी जान मारी है उन्होंने, मेहनत की, अल्लाह उसकी काविश को बेहतर करे। आप हम सब की मेहनत पे अल्लाह पाक बरकतें डाले और काम करते रहें और हमारे जो देखने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और हमारी मेहनत को सराहें।